یوازې دا مه یوه چې زما بچي یوازې دا مه وایه چې روژه ما نیولې ده بلکې دا بچي د غریب سړي شته دی او دغه روژه غریب سړی نیسي نو که ستا په دوه روټو باندې کار کیږي نو یوه روټۍ خیر دی د ګاونډ ته ولېږه یو روټۍ د غریب له ورکه د هغې پیسې غریب له ورکه دا غریب به څه کوي او دا ورته یقینا وایم چې خاص کر په دې حالاتو کې چې اوس کوم حالات دي په دې کې به څه کال ډېر غریبانان خلک هی به د روژه ماتي په ټیم کې دې وره ته ګوري چې څوک به څه خوراک راوړي که را به نه وړي ماله به څوک پیسې راکړي چې زه به خپلو بچو له څه رزق وغیره والم کوه به نه لمه او حالات خو ستاسو مخې ته دغه دي که یو چا ته 12000 روپۍ میلاو شي نو 12000 روپۍ دی څه شی یو طرف ته خو 12000 روپۍ میلاو شي د حکومت د طرف نه خو بل طرف ته خو سودا ته هم وګوره چې هغه د اسمان سره خبرې کوي دی به کوي څه په هغې زه د کم غریب خبره وکم زه د هغه غریب خبره وکم چې کوم شپږ ورځې او 8 ورځې په دې بوزه کې د رمضان نه غیر دا په کور کې شپږ او 7 ورځې پخلی نه دی شوی که زه د هغه غریبې خبره وکمه چې هغوی خپل ماشومان د هغوی د منولو دپاره ایلنې په کټوۍ کې خوټ کوي او د ایلنې سابه هغې نه پخوي که زه د هغه غریب خبره وکمه سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي وي د هغه غریبې ښځې خبره زه وکمه چې دای ماشومان ناست دي او د هغې ماشومه جنۍ چې تقریبا د 9 سال یا د 10 سال ماشومه ده هغه وایي زه به د هلکانو جامې واغوندم زه به په هوټل کې کار کوم چې د خپل مور له او د خپلو وړو بچو دپاره زه رزق پیدا کړم زه د کم غریب خبره وکمه او نن زموږ خلکو ټول ځان نه انګاره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلي وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان له په مړه خېټه باندې شپه تېره کړي او خوا کې ګاونډي په نار باندې شپه تېره کړي دا سړی خو مؤمن نه دی انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله د ټولو مؤمنانو مثال خو د یو بدن غوندې حیثیت لري که بعض حصه هغه درد کوي تمام بدن درد کوي او د هغوی پریشانوي پکار دا چې موږ د هر غریب په پریشانۍ باندې پریشانه شو نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي وو که نن ته غریب لا څه ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي من فطر صائما فله مثل اجره چا چې روژهدار ته روژه ماتې ورکړو د هغه دپاره به دومره ثواب وي څومره چې د روژې پخپله نیولې ده دا مو یو چې ما صرف خوراک سکاک ورکړو بس ختمه شوه نه که تا 10 کسانو له روژه ماتې واغستو نو تا ته د 11 روژو ثواب میلاویږي یو د خپلې روژې او 10 د نورو خلکو د روژو دومره فایده نن راشي زما وروڼو دا مال زموږ سراسر یې دې نه فایده والی دا مال ختمېدو واله دی دا ژوند ختمېدو واله دی نن چې کوم وبا په دې ملک کې راغلی په ټوله دنیا کې راغلی ده ډېر مالداره خلک د یې مالونه واغسته او تش لاس یې ولېږل نن راشئ دغه مال یې مخکې نه یې ولېږئ موږ پسې وروسته روان یو نو انشاءالله تعالی فایدې به ډېرې میلاو شي نو د غریبانو خصوصا اهتمام په دې کې وکوئ